د پاکستان لپاره ډیر بد او تباه کوونکی خبر راغی. د IMF او پاکستان ترمنځ څنګه خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې؟ پاکستان څنګه د انزوا په حالت کې دی؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق او پاکستان حکومت ترمنځ خبرې د پنجشنبې په ورځ پرته له کومې نتیجې پای ته ورسېدې. د خبرې په دې خاطر کېدلې چې پاکستان ته چې د نغدو پیسو د سخت کمښت سره مخ دی 1.1 میلیارډ ډالر ورکړل شي. سره له دې چې IMF تر اوسه د پاکستان د حکومت سره د خبرو د پای ته رسیدو په هکله په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د مالي وزارت چارواکو په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د دواړو خواو ترمنځ ځینې نه حل شوي موضوعات شته چې نور بحث ته اړتیا لري. د وزارت پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي، ویلي دي چې د پیسو د نړیوال وجهي صندوق پاکستان ته د ځینو لازمو اقداماتو یو لیست ورکړی او موافقې ته د رسیدو لپاره د وخت غوښتنه کړې ده. دا خبرې چې څه باندې 2 اونۍ روانې وي په داسې حال کې بې نتیجې پای ته ورسېدې چې د پاکستان پور نور هم لوړ شوی دی. حکومتي عاید یې کم شوی او د دې هیواد د بهرنیو شتمنیو اندازه هم په جدي توګه کمه شوې ده. د خبرې د پاکستان د مالیې، پټرولیم او برېښنا او نور وزارتونو د چارواکو او IMF د کارکونکو ترمنځ په دې خاطر کې دي چې اسلام آباد ته د 6 میلیارډ ډالر اقتصادي مرستو د جملې نه چې په 2019 کال کې پرې موافقه شوې وه څه باندې 1 میلیارډ ډالر یې ورکړل شي. خو پاکستان ته د دې پیسو ورکړه په دې خاطر ځنډېدلې چې حکومت د پټرولیم د بیو په لوړولو، د انرژي په سکتور کې د پور د کمولو لپاره د سبسیډي پای ته رسولو او مالیاتو د لوړولو لپاره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د پاکستان حکومت په دې خاطر چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق خبرو ته حاضر کړي، تیره میاشت په هیواد کې د پټرولیم نرخ دومره لوړ کړ چې د دې هیواد په تاریخ کې ساری نه لري او هم د اسعارو د تبادلې په مارکیټ کې د ډالرو د نرخ کنټرولول بند کړل. د همدې کبله د ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلدارو ارزښت په بېساره توګه ټیټ شوی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلې وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.